بیا مې د غاړه نه بندوي هغه هم داسې راته ښکاري چې ورسره تار ځغلولی اوسېږي چا سره یې تار ځغلولی خلک ډارېږي چې اوس زموږ د جنکو حیا وانلوځي دې هلک لکه چې دې ښاري نجلۍ سره ګوتې خوږې کړې دي داسې نه شي چې د نجلۍ ما د زوی خلاصه کړي پلاره هغه قصه خو به ختمه وي خو زما د ژوند قصه ختمه نه ده لور کړئ ته د خپل پلار شمله په ځمکه ولې پلاره تا ته د شمله مهمه ده که زما ژوند اصلا خو نه پښتو او نه اسلام دا خبره کوي چې یوه نجلۍ دې د هغې د خوښې نه پرته بل چاته په نکاح سي اوس په خیا او پرده زما د کور وځه خان صاحب سلام علیکم بخیر راغلی سړی مشې جوړې صحت دې ښه ده تا د سیال په هکله څه خبره کوله ګوره ملک صاحب لږ راویښ شه هغه هلک تر پرونه پورې په ورونو کې وسلوالو نن یې زما او ستا سر ته ایښي غواړي چې ټول کلی د ستوني تیر کړي خان صاحب دا ستا بدګمان ده بدګماني د ایمان زیان دی سیال احساساتي دی خو د کلي او کلیوالو په سر ورکوي ته خوب وینې خوب هغه یوه خاري جله دلته راوستې ده چې نه اصل معلوم دی او نه نسب زمونږ او ستاسو یې ناموس پسې راغستې ده نن زما لور او سبا خانه ستا اراده له پخوا نه ماته معلومه ده ځه لار دې وکړه ځه وګوره په دې کار کې سیال یوازې نه دی زه ملا صاحب او د کلي ځوانان ورسره ولاړ دي ته خو د دولت هسې پخوانی ډګروالي د دې کلیوالو په مرسته ملک شوي اوس د دې کلیوالو پسې راخیستې ځه سولې ما ویل چې که خفه کېږې نه یوه وړکۍ پوښتنه مې ورته نه کوله مهرباني وکړه نه فکر کوم څه رقم درته ووایم سولې یعنې مطلب مې دا و چې تا خو زده کړې که نه سولې سولې دا اوبه وڅښه څه وشو در باندې سولې زما پوښتنې ته دې سم ځواب رانه کړه څه احتمال شته سبا به د نامزد هم راته غره ته تښتولی اجمله په خیر راغلې راځه راځه ډوډۍ تیاره ده داسې ښکاري په خوا کې دې ډېر ګران دی سلام سلام زمانخې مننه سولې زه نه لاړم څه کوې چیرې ځې اجمل راغلی چې تا سره مرکه وکړي سولې وخت لا نه دی راغلی چې د خپل تېر دریځ په اړه باندې خبرې وکړم بیا به کوم بل وخت خبرې وکړو سمه ده خدای په امان
اوس چې داسې ده بیا به په همدې ورځو کې د واده بندوبست وکړو. ګوره جبار خان، که داسې ونه کړو نو زه هم ویره لرم چې بل کوم سرګی راته جوړ نه کړي. زه هم جبار خان یم، جبار خان. څوک چې ما ته سرخوږی جوړوي د هغه سر به په خطر وي. ملک صاحب سلام ها د خیر ملک صاحب خیرتي جوړې باندې خیر خیرتي ده کور ته وځو کنه ملک صاحب نه خوشاله اوسې زما لږه بیړه ده ما دغه کار درته راوړی ښه د ښځو د حقونو د ملاتړ برخې همغږي کوونکې سوله ولې په چورت کې لاړې یاره ملک صاحب دا رقم غونډې ما ته نمازي نه ښکاري ته ورشه دغسې غونډې ته ستا تلل تا لپاره ډېر مهم دي زه به لږ فکر وکړم ملک صاحب ځکه چې زه نه غواړم آخرت مې خرابه سي هغه نو ستا خپله خوښه ده زه درنه لاړم چای نه خورې ملک صاحب خوشحاله اوسې والا د خدای په امان په مخ دې ښه ملک صاحب ګوره خندانه دې سټایلونو کې دې کوم یو سټایل خوښ شو د احمد ظاهر او که د استاد ګل زمان په څېر ته جوړ کړمه نقد یادوه نقد خو به زه در یادومه د تا د ویښته جوړ کړمه چې پیسې در نه کړې که نه ولا چې واسکټ خو در نه وباسمه ها واسکټ خو در نه وباسمه ولې څه باران راوړی یم تر اوسه پورې مور داسې زوی نه دی زېږولی چې د خندانه واسکټ وباسي څه کوې هلکه څه خو څه کوې خو نه یم د خوا په شان لګېدلی او څټې مې څټلو درته دننه نه یم راغلی جوړولو ته سر جوړولو ته راغلی یم جګ شه پیسې در نه غواړمه غوا غوا ډېر مه یادوه جګ شه نقد یادوه افلاطون مې هم د دې ځای نه نشي جګولی جګ شه خان صاحب راغی جګ شه خان صاحب خاني خو دې راسکه په دوکه کې ونیولی خو په نوبت کې بیا نه دوکه کېږم خان صاحب ولا چې ته راته دا ویښتان جوړ کړې که نه ولا چې خندانه ته په دې دنیا ژوندی ښې چې ته ژوندی نه یې موږ به څوک وخندوي استاده دا چاړه ده دا د حلالولو دپاره ده اوس وخت د یو بار مصرف دی هغه استعمالوه سمه ده خان صاحب سمه ده ننګیالی استاد برو خندانه چېرته وتښتېدې نقد یادوه نقد خان صاحب ته نه دومره تشویش مه کوه خدای به خیر کړي هسې دومره خفه یې هلکه رښتیا که درته ووایم زما په ښکلا لور باور ورک شوی دی خان صاحب د چا سر کټ کوم امر کوه متوجه اوسه په هېڅ چا باور نشته هسې نه چې په دې ګیره ونه شرمېږم دا لکه چې کار ډېر خراب دی خان صاحب د کال خبره ما تا ته نه ویله اوس یې درته وایم که دا سیال خدای په لیوانو خوړل کلی وی او دلته نه وي نو دا لوڅمخې به هم دلته نه راتله که زما منې خان صاحب نو هلک راوغواړه او دلته د څو مشرانو مخکې په ملا صاحب نکاح وتړه بیا یې د حقوق بشر څه چې عین د امریکا یې ملاس ورخلاص بس په خپله لاس کې ده دا خبره دې دلته وکړه خو چې بل چی ته یې ونه کړي پوه شو
خاوند بیا زما په یاد مخکې جانانا خاوند بیا زما په یاد مخکې جانانا د وخورو دې پګریوان راغی خنجره څه خبره ده ته دلته څه کې ته دلته د عیب سندرې اوري خبره نه هلته ډولۍ را روانه ده ځان خبر کا ډولۍ د چا ډولۍ دا ته څه وایې خنجره بیبي زه به لاړ شم کور ته دا جامې مې ډېرې خیرنې شوي چې کور کې راته ووینځي زر به راشم زه لاړ شم خو زر بېرته راسې چې خان صاحب خو درته معلوم دی زر راځم هېڅ غم مه کوه الله دې مړي وبخه شیطانه کور دې وران شه په زړه کې مې بدې بدې خبرې ګرځي وخزه بیا درملې کوم غم د اسمانه را پرېوتی دی چې داسې په غمونو کې ډوبه ناست دی بل غم نو د کومه سو همدا د ښکلا غم دی ښکلا لورې یو ګیلاس اوبه راوړه وانجلې چیرې ساه دې ختلې ده زه به اوبه درته راوړم ته ولې راوړې ښکلا څه شوه وسړیه د دې لور د لاسه خو به دې زه لیونی شم هغه د فقیر بابا زیارت ته تللې ګوندې خدای دعا قبوله کړي زړه یې صبر شي زه زیارت ته ولاړه والله چې په قبر یې زیارت جوړ نه کړم زیارت ته ولاړه زیارت ته ولاړه زیارت ته ولاړه لکه چې مخ دې راتور کړي ښکلا لورې ته چېرته لورې په ما نور خاورې واړوئ پلاره ګوره لورې ته په دې وخت کې ما شرمې زه مې نور د ورونو سره په ښار کې اوسېږم ګوره لورې وروڼو یې تا نشي ساتلی هغه یې تا ساتلی نشي کوم بل مسلمان به مې وساتي ګوره لورې ته خو زما خبره یو ځل واوره ګوره اخره زمانه ده چې زه ستا عزت په ځای نه کړم بلې هېڅوک نشي په ځای کولی لورې الو الو و خدای خان صاحب څه در باندې وسوله خان صاحب وای خدای په خان صاحب څه وسوله خدایا و خدای په خان صاحب څه وسوله و خدایا و خدایا څه در باندې وسوله
صاحب څه وسو خدایا خان صاحب خان صاحب لالوري دا دې څه وکړه دا دې څه وکړه لوري خان صاحب اوبه وڅښه خدای شکر خدای شکر چې خان صاحب راته جوړ شو لالوري څه دې وکړه د لیلا مورې پوهېږم څه خبره لرې ووایه که نه څه خبره ده د لور حال مې ګورې ګورم یې ولې زما د ګل په شان لور باندې څه شوي دي څه شوي نه دي ورباندې به څه وشي څنګه څنګه چې دا به څوک وي زما او ستا خبره پاتې شوه زرګل خانه ستړی مه شې خیریت خو به وي هسې فکر د خراب ده ملک صاحب زه په سیال او سوله باندې اریزه کوم ولې هغوی څه کړي دي هغوی راځه کور ته به لاړ شو لږ دمه مو ونیسي او بیا مې په احوال پوه کړي راځه راځه کښېنه خان صاحب لیلا لورې و لیلا لورې لږې خبر راوړه نظر شه ملک صاحب هر سړي ته اور د خپلې لمنې لګېږي زه پوه نه شم خان صاحب هغه څنګه سلام شي خان کاکا خیر وشي لورې بېزاده مه شي لورې ښه خان صاحب تا ویل چې اور له خپلې لمنې لګېږي مقصد مې هغه خپل سیال او هغه لوڅمخې د الوفخره مشوره ده سوله او سیال دا څنګه کېدی شي خان صاحب ما ته چې معلومه ده هغوی خو په علم او پوهه پوه ځوانان دي زه دې ته حیران یم د سیالې دې کارونو سره څه و خو مالته غره کې به خپل جهاد کوو که نه خان صاحب دې سره زما او ستا څه کار ملک صاحب ته نه خبر د دې دواړو د خبرو په شیطانۍ باندې زما لور لاړه د خپل کوره یاغي شوه او زما د عمر د عزت اوچته شملې په ځمکه ویشته څوک یې سیال یم ملک صاحب راځه سیاله زوی راځه سلام علیکم وعلیکم السلام خان کاکا څنګه داسې په غوسه غوسه راته ګورې خیرت خو ولا حول ولا قوة الا بالله نالت په شیطان سیاله زویه خان صاحب ګیله لري چې تاسو یې بېعزتي کړی بېعزتي د څه شي بېعزتي ملک صاحب که ته نر خپل سنګر کې وپاتې وې ستا دې زنانه کارونو سره څه و یو لوڅمخې جلۍ دې ولیدله او بیا د کلي ټول دود دستور د پامه وغورځو زرګل خانه تا و ډالري مشورې زما غونده کې باعزته سړي لور د کوره باغې کړه زرګل خانه ته د سیال خبرې هم لږ واوره پرېږده ملک صاحب چې نن یې ښه دا غوږونه ور خلاص کړم
تا ونانځه کې لري صرف 2 ورځې وخت دی که 2 ورځو پورې زما عزت بېرته په کاله نه شو نو بیا زما مذهب خو ته معلوم دی ځکه چې زه هم زور لرم او هم مې په دولت کې تر ډېره لاس چلېږي نه پوهېږم ملک صاحب چې دا سړی ولې د هرې خبرې ملامتي په موږ باندې اچوي حوصله په ځای که خدای مهربانه دی او زرګل ته خو په بدو کې اوجنۍ ورکول کېږي کوم قانون کوم کتاب زه در نظم مغزه دې په کار واچوه او د دود او دستور سره سمه پرېکړه وکړه د خدای د قهر و غضب نه ویرېږه مولوي صاحب او د خدای د قهر و غضب نه خلک خبر کا تر سبا دې رسیږي اوس مې پرېږده چې مال بله خوا پرواز ونه کړي